السلام علیکم درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو په تمنیل باندې هم ولیدل چې موږ دا ویډیو د حریم شاه په باره کې جوړو. یعنی حریم شاه چې نن سبا د سوشل میډیا زینت جوړه شوې ده، هغه په کومه طریقه باندې خپل خاوند لپاره جینکۍ پیدا کوي. یعنی که موږ په لنډو ټکو کې ووایو چې خپل خاوند ته نورې ښځې پیدا کوي او هغوی ورسره متعارف کوي او بیا ورسره د هر قسم کار کولو زمینه برابروي او لار ورته برابروي. په دې ویډیو کې به تاسو سره د هغې څه داسې ویډیوګانې هم شریکې کړم چې هغه څومره خراب اړخ ته مخه کړې ده او په سوشل میډیا باندې د هغې باره کې خبرونه نن سبا شیر کیږي. دغه ویډیوګانې هم تاسو سره شریکوم. قدرمنو، که تاسو ته معلومه وي نو دی چې دغه خپل خاوند سره څه موده وړاندې واده کړی و، د واده نه پس دوی په سوشل میډیا باندې د هر خبر زینت جوړ شوی و. یعنې هر خبر به د دوی په باره کې و چې ډېر وخت کېږي دوی د سوشل میډیا نه هم اخوا شوي دي. یعنې د دوی په باره کې خبرونه هم نه جوړېږي. اوس یې بیا یو نوی ټرینډ شروع کړی دی، ځان سره یې خپلې ملګرې جینکۍ کېنولې وي، خپل خاوند ته هغه متعارف کوي، خاوند یې هم په هغې باندې لاس اچوي، ګپ شپ ورسره هم لګوي. خو چې کله حریم شاه ورته رانږدې کېږي نو خاوند یې حریم شاه ته یعنې خپلې ښځې ته دیکه ورکوي. قدرمنو، څومره د افسوس خبره ده، څومره د شرم خبره ده چې یو انسان چې ځان ته مسلمان وایي، بیا ځان ته پښتون وایي چې پښتون یو غیرتي قوم دی او هغوی هم داسې بې حیا حرکت کوي، نو یقینا چې د شرم نه ډکه خبره ده. موږ چې کله دا ویډیو وکتله ډېر زیات خفه شو. غوښتل مو چې دا خبر تاسو سره هم شریک کړو چې تاسو هم په داسې بدبخته خلکو باندې نلت وایئ چې بیا دپاره دوی د اسلام او د مسلمانانو داسې مخ دنیا ته وړاندې نه کړي. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه.